بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو رونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته، امین. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخ کې حاضر یم. عزتمندو، نن درته یو خاص عمل بیانوم، داسې عمل چې تاسو به چرته په ژوند کې هم نوي کړي. دا داسې معجزاتي وظیفه ده، دا داسې باکماله وظیفه ده چې ټول عمر به د الله جل شانه د محتاجین وساتي. د دې وظیفې کوونکې به چرته هم الله جل شانه د چا مخلوق محتاج نکي، او کم مقاصد دی وي، کم حاجات دی وي، او کم خواهشات دی وي، خو په شرط د دې چې هغه جایز وي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دغه حاجات، دغه ناممکنه حاجات چې بظاهر به تا ته ناممکنه ښکاریږي، خو د الله رب العزت په دربار کې هیڅ چیز هم ناممکنه نه دی. دغه ناممکنه حاجات به د الله رب العزت پوره کی، دغه مقاصد به د پوره کی، او که مشکلات او پریشانو او بیمارو کې راګیر یې، دغه مشکلات او دغه بیماری او دغه پریشانې به د الله جل شانه ختم کی. محترم، او د وظیفې شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو حضراتو ته دا درخواست دی چې تاسو هسې هم دا ویډیو ګورئ. که په اول ځل باندې مو زما د چینل ویزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ټلې والا نشان تاسو کلیک کړئ چې د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې محترم، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دي. د دې نه علاوه زما محترم، تاسو ته تعویذونه پکار وي، تاسو ته نقوش پکار وي، نو زما په واتس اپ نمبر باندې ما سره رابطه کولی شئ. محترم، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ مه. عزتمندو، دا نننۍ وظیفه صرف او صرف د یوې ورځې وظیفه ده، مختصر وظیفه ده. ټوټل په دې باندې 3-4 منټه نه لګي، لیکن ډیره طاقتوره، ډیره عظیم الشانه او ډیره معجزاتي وظیفه ده. تاسو کله هم دا وظیفه او دا عمل وکړئ، بیا خپل ژوند ته ګورئ، خپلو حاجاتو ته ګورئ چې الله جل شانه د ستاسو دا حاجات، ناممکنه حاجات څنګه پوره کوي او د ستاسو دغه مشکلات او پریشانې څنګه ختمي. هر انسان دا غواړي چې زما هر حاجات تی پوره شي او زه د چا محتاج نشم، او په انسانانو کې د هیڅ چا هم محتاج نشم. نو عزتمندو، مونږ ته پکار دي چې په مونږ باندې څومره تکالیف راځي، مصائب او مشکلات په مونږ باندې راځي، نو پکار دی چې مونږ الله رب العزت ته رجوع وکړو، د مخلوق نه تمه نه ساتو، بلکې په خالق باندې زمونږ پوره یقین او اعتماد وي. محترم، زمونږ غلطی دا ده چې کله مونږ ته مصیبت، غم، پریشانی او تکلیف را رسیږي، نو زمونږ ټوله توجه، ټول خیال دا مخلوق طرف لړ شي چې یاره د فلانې بنی آدم به زما دا مشکلات حل کی. نو زما محترم، دا خبره غلطه ده. اول د الله رب العزت نه دعاګانې غوښتل پکار دي، الله رب العزت نوم اغشتل پکار دي. نو محترم، دا وظیفه هم د دې د پاره دي چې مونږ د الله رب العزت چې کوم کلام د قرآن مجید د داغي مونږ تلاوت وګو، داغي مونږ ورد وګو، مونږ د الله رب العزت پاک نوم واخلو. نو مونږ دا وظایف د دې د پاره کو چې زمونږ الله تعالی سره تعلق جوړ شي، زمونږ الله رب العزت سره رابطه جوړ شي. نو زما محترمو، تاسو دا وظیفه وکئ، الله رب العزت به د حاجات هم پوره کی، مقاصد به هم پوره کی، او د مخلوق د محتاجین به هم وساتي. نو محترمو، په تاسو باندې چې کله هم دا حالات راشي، پریشانې راشي، تکالیف راشي، غریبی راشي، محتاجی راشي، نو تاسو دا عظیم الشان عمل وکئ. زما عزتمندو، د دې وظیفې په کولو باندې دومره ټیم نه لګي، خو لیکن فیدې ډېرې زیاتې دي. الله رب العزت به د ستاسو ژوند بدل کی،
الله رب العزت په تاسو ته په زندګۍ کې سکون راحت اطمینان راولي او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف لا تاسو له ترتیب او طریقې در له بیانوم محترم او د دې ترتیب او طریقه ډېره زیاته اسانه ده په لږونته وخت کې دا وظیفه کیږي بل دا د زما عزتمند او د دې وظیفې د لپاره څه خاص ورځ مقرر نه ده چیرې کنيوم په دې ورځ باندې بتا سو دا وظیفه کوي بس چې په کوم ورځ مونږ دا وظیفه وکړو نو ټیک ده او بیا زما عزتمند پرس کې هم د دې لپاره څه خاص ټیم مقرر نه دی خو لیکن کچره دا وظیفه تاسو د ماخام مزنه پسو کا نو ډیره بهترینه ده ډیر خیر او برکت بوئی پکې د ماهام په ټیم کې ځکه بهتره ده چې سړی خپل کارونه ټول سر لکړي وي او ټول کارونه ختم کړي نو سړی بیغمه فارغ وي نو زما محترم او دا وظیفه تاسو د ماهام مزنه پس وکړئ یا که ماهام مزنه پس درته موقع نه ملاويږي نو شپکم کولې شي درزم کولې شي بس زما عزتمند او زما مطلب دا دی تاسو دا وظیفه داسې ټایم کې وکړئ چې تاسو سټینشن نیوي د کار سټینشن نیوي تاسو بالکل فارغ یې او بل دا داسې خاموش ځای چې الته کې تاسو سره څو خبرو کولو والا نیوي یعنی ځان له یوازې دا وظیفه وکړئ او زما عزتمند تاسو ته وظیفه بیانوم تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ وظیفه دادا طریقې دادا کله چې تاسو د ماهام منځو کو نو بیا به یو خاموش ځای وګورئ چې الته کې څوک نه وي نو په سکون او اطمینان سره به تاسو کېنئ اول به درې پیرې درود شریف وایي هغه درود شریف چې مونږ په مانځه کې وایو یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجید نو زما محترم درې پیری به تاسو درود شریف وای درود شریف پسې بیا تاسو وای والله المستعان یا حنان یا منان والله المستعان یا حنان یا منان 101 مرتبه یو مرتبه یو پیری به تاسو دا وظیفه وکي کله چې مدا 101 مرتبه وي نو بیا به درې پیری درود شریف وای هغه درود شریف چې مخکې تاسو ویلې ده کله چې درود شریف وي نو بیا به د دعا د پاره لاس پورته کړئ انتهایی توجه سره عاجزه سره درد سره بتاسو د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ د خپل بیمارو د ختمېدو د پاره د غمونو دردونو تکلیفونو نه د نجات لپاره د غریبې د پر العرض زما رونو چې تاسو سم سلام وي نو تاسو په دعا کې د الله رب العزت نه وغواړئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو ته هغه صدر کې چې تاسو د الله رب العزت نه غوښتلی وي زما عزتمند او ډیر عظیم الشان او عالی شان وظیفه د ضروري تاسو وکړئ عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه وستاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګمتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان